دا د احد د ورځې د هغه پیشي چې ډېر صحابه شهیدان سوله دا هغه یو څه تشریح الله جل جلاله بیانوي وای په دغه ورځ باندې چې دا د احد ورځ وه او شهیدان ډېر وسوله او مسلمانانو ته لوی تکلیف او لوی مصیبت غم ورسېدی د یوه طرفه څخه د جنگ ماتوالی و او د دویمه طرفه څخه د صحابه شهادت و سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم د احد د ورځې د هغه پیشي چې ډېر صحابه شهیدان سوله دا هغه یو څه تشریح الله جل جلاله بیانوي وای په دغه ورځ باندې چې دا د احد ورځ وه او شهیدان ډېر وسوله او مسلمانانو ته لوی تکلیف او لوی مصیبت غم ورسېدی د یوه طرفه څخه د جنگ ماتوالی و او د دویمه طرفه څخه د صحابه شهادت و د دریمه طرفه څخه د منافقینو پرېښودل و د مسلمانانو سره انډیوالي و دوستي یې پرېښوله پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې باندې ډېر پریشانه و الله جل جلاله دلته درې خبرې ورته کوي یو دا دی چې وی دا خو هغه دا پیښه چې وسوله دا په اراده د خدای و دا کومه پیښه چې وسوله د احد د ورځې دا په اراده د الله جل جلاله و الله جل جلاله دا غوښتله دا پیښه وسوله دا یو دویمه وجه دا و چې الله جل جلاله دی کې هغه خاص مؤمنان چې پر الله باندې ټینګ ایمان وي هغه الله جل جلاله معلوم کی چې دا هغه صحیح ایمان والا دي او دریم دا دی چې الله جل جلاله منافقین پکې معلوم کی د دې لپاره یې د پیښه راوستل دا لویه صدمه و دا لوی غم راوستی چې مسلمانان منافقین دا سره جلا کی او سواری او دعوه د اسلام کی
ته څه به خبره خو پر میدان باندې معلومه شي. نو دلته الله جل جلاله په دې وجه باندې دا وایي چې ما د غلوی غم او د لوی صدمه راوستله. هغه وجه یې دا و چې زه دغه منافقین او د مسلمانان سره جلا کوم. خالص مسلمانان څوک دي، منافقین څوک دي، او هغه ځانونه معلوم چې هغه 300 د عبد الله ابن ابي سره چې هغه مشر د منافقین و، قرار پر لارې باندې جنجالاس ولدا جنگ موږ په وسه باندې نه دی پر و دوی ته ویل و دغه منافقین ته پیغمبر علی صلوات و سلام ورته ویل او صحابه کرام ورته ویل ول راضی را سره دا جنگ تر سره بلاس. دوی څه ورته ویل، منافقین څه ورته ویل ول کچيري موږ په جنگ پویاده لای نو موږ به تاسو سره ملګری کړی وای، موږ به تاسو سره ملګری کړی وای، موږ په جنگ نه پویو. نو په جنگ نه پویو نو څه د پاره بیا ځانونه وژنو، ولې سره زو دا خبره ورته کول. او کله کله بیا دا ویله ول تاسو خو د عربو سره جنگونه کړی دي، تاسو چې موږ سره جنگ وکړي بیا به د جنگ درکتر معلوم شي. البته بیا دا خبره ورته کول. نو خو یو خبره د منافق نه ده، نو منافق خو بس خپل یو رقم خبره کوي بیا بل رقم. دلته چې ورځ د احد ده زر صحابه کرام دي، زر نه 300 خونو دی امر سره دي. نو دا منافقین هغه په دې ډله کې ور سره دي، درېزه چبلاړه کرا جنجالاس ولا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زاری ورته کوي وې کم سے کم دومره قدر خو وکي ک جنگ نه سي کولای. اول خو راځي جنگ را سره وکي، دوی ورته چې موږ خو جنگ نه دی زده. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې جنگ نه دی زده، داغه سره سره ولار سي د ماجی د پارټي د مسلمانانو بډې روي. هغه کوپارو ته خو بزړه ورول وی چې یار یقیني دا خو ډېر خلک دي ولدامم په وسه باندې نه کیږي. د منافق دا زید چې په هغه وخت کې د کار دی وتا تلاس درلیک، دا د منافق علامه ده چې هغه ډېر د وخت د ضرورت وي. ګوره دشمن دې کمی او د دشمن هغه چې په وخت کې د تکلیف تا تلاس درلیک، په وخت کې د سختی تا تلاس درلیک، دا د لوی دشمن دی. او په اسرات خو یار سره یار دی، یار خو هغه دی چې په سخته کې د پکار شي، یار خو دې ته ویل کیږي. لیکن خدا بازی د لستونی ماران په سختی کې د سړی څخه بسکاره. تاسو به پام پر کړی کنه. نو دا هم د منافقینو علامه و. دا الله جل جلاله د دوی دا کردار معلوم کی، د دې منافقینو هغه راز معلوم کی، هغه د زړه ایمان د دوی. نو الله جل جلاله فرمایي چې دا خلق منافقین په دغه ورځ باندې کفر ته ډیر نږدې و تر ایمان، و کفر ته ډیر نږدې و تر ایمان. ځکه ایمان خو په دوی کې نه و د سره څخه بیا وې دا ظاهري ایمان چې ښکارا کوي په دې ورځ باندې د ظاهري ایمان نه د دوی سلاس واخست. الله دې فنا راکړي، الله دې موږ دغه حالات څخه وساتي چې داسې په سختۍ کې چاته لاس ورل کول او داسې د منافق رقم عمل کول یقیني دا ډیر بیکار عمل دی. او الله جل جلاله ورته فرمایي و دوی ته چې دا د دوی هغه د خلو خبرې دی په زړه کې داغه خبره نه ده. دا ظاهرا چې دوی دا خبره کوي چې موږ جنگ نه دی زده او موږ د اسنسو کوله، دا صرف دا دی چې هغه د خلې خبره ده، په زړه کې بیا بل ده، په زړه کې دا ده چې د مسلمانان ختم شي، په زړه کې بیا دا دی، په زړه کې بیا دا فکر ورسره دی. نو الله جل جلاله دا فرمایي چې د دې خلکو سره تعلق شناخت دیوالی دا باید تجنوش کړه، د دې سړي سره ته باید ملګری نه وکړي. ځکه دا یو ورځ په دې کډی کې ته ماچوله چې بیا براوتلې نشي. نو دا سړی کې څه دا منافق دا چې نیکو پر معلوم دی نه اسلام معلوم دی، د دې انډیواله په کار ده کنه ده په کار خو به سړی تعلق جنوس کوي. او هغه کسان چې هغه د احد په ورځ باندې شهیدان شوی و، دي کې یو صحابي
د جابر رضی الله تعالی عنه پلارو چې عبد الله نوم یې دا هم شهید شوی و. جابر رضی الله تعالی عنه هغه په خپل دا کیسه کې په خپل دا وایي ویا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احد پر ورځ باندې راترالی یا د احد د ورځې بعد نو زه داسې څه سرغمجن وم نو د پلار مرګ خامخا زور غواړي تکلیف غواړي نو یو ما ته ویل چې مالی اراک منکسره زه ولې تا داسې مات وینم او داسې خوابد دی وینم غمجن دی ولې وینم والما ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار می شهید شو او ډېرې لوڼې پرې پاته سولې د جابر رضی الله عنه تقریبا 9 دانې خوندې وې 9 دانې خوندې وې دغه یو ورور و ویلې چې دا لوڼې پرې شولې عیالې پاته سو کښنی عیالونه او ډېر پورونه پر باندې و په دې وجه باندې غمجن یم چې دا پور به څنګه ادا کوم او دا کور به څنګه ساتم دا عیال به څنګه ساتم مثلا دا خوندې و دا وړونه دا به څنګه ساتم وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته ویل چې افلا ابشرک بما لقي الله به اباک وی آیا تا ته زیری نکم در په هغه شی باندې چې ستا پلار د الله سره په کوم شي ملاقات کړی دی ستا د پلارو د الله جل جلاله په مابینځ کې ملاقات کوم شي سوی دی آیا دغه زیری نکم در قلت ما ورته ویل بلا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم را تراک زیری را کسنګ کیسه وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته ویل چې ما کلام الله تعالی احدا قط الا من وراء الحجاب وی دنیا کې داسې څوک دروسه نه دی پیدا شوی چې الله جل جلاله دی خبري ورسره کړی وي هغه چې الله جل جلاله د چا سره خبرې کوي هغه د پردې و اخواته دي لیکن ستا پلار الله جل جلاله ژوندۍ کې مخامخ وزن ته ودروي پردې مردې ټوله وغورځولې الله جل جلاله خبر ورسره وکړه دومره لوی مقام دومره لوی درجه ستا د پلار مخامخ واحياك واحيا اباك وكلمه كفاحا او بیا ورته ویل الله جل جلاله ستا و پلار ته ویل ولیا عبدي تمنى علي اعطيك تمناوك سوال وکا چش غواړي چې زه درکم الله جل جلاله کله چې وزن ته مخامخ خبري ورسره کوي ول ای بندا وغواړه چش غواړي دورته ویل داستا پلار ورته ویل ول یا رب احيني فاقتل فيك لسانيه یا الله تما برت ژوندې کې ستا په لار کې بیا د شهادت جام نوش کړه بیا زمر کړل سم پر دې لار باندې ويا الله جل جلاله ورته ویل چې انه قد سبق مني انهم لا يرجعون ودا مخکې دا حکم په سلامه کړی دا چې د دنیا سه په سړی مرسو بیا و دنیا ته تک هغه غیر ممکن دی بیا نشي کولای نو دا د احد د ورځې د شهیدانو دومره لوی مقام چې الله جل جلاله دي شهیدان دا خدایو صحابه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو بل روایت وای د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا ویل چې د احد په ورځ باندې کوم شهیدان چې وسوله د الله جل جلاله په لار کې نو الله جل جلاله د دې روحونه دغه صحابه روحونه سره راټول کړل د مرغانو په ججوره کې واچول او هغه داسې مرغان چې هغه زرغونه او شنه مرغان ترد انهار الجنه و هغه پر دغه ولو د جنت باندې پر اوبو د جنت باندې ګرځي یواره یو ځای حالت درېدلې بیا حالت درېدلې بیا حالت درېدلې وتاكلوا من ثمارها او دوی د جنت میوه خوري ځکه خو مرغه چروان ویني خو روح د سره ور سره دی
نو چې مرغه خوري نو خاروح هم خوري ورسره نو په دې جنت کې ګرځي میوه خوري وتسرح في الجنه حيث شاءت وې په دې جنت کې دوی ګرځي په ارزه کې چې د دوی اراده وي چې د دوی خوښه وي په هغه ځای کې کلوړ پورته کېږي کښته کوي و بغلت قبل بغلت مرغه دې چې پر اړه خوا باندې پاواس پر هغه طرف باندې جي وتاوى الى قناديل من ذهب تحت العرش در عرش مبارک لاندې لوی لوی قندیلان زړیږي قندیل دا لوی بلب چې ورته ویل کېږي ډېر ګروپاج سره راجمع نو د عرش مبارک لاندې داسې قندیلان زړیږي نو بیا دوی هغه ته رجوع وکړي ولاړ چې هغه ځای لره پر هغه قندیلانو باندې راوزړیږي نو کله چې وای دی وویني هغه مقام وویني هغه اوبه وویني هغه خوراک وویني هغه چشاک وویني هغه د جنت میوه وویني چې دا کم عزت الله جل جلاله کم کرامت ودي شهیدانو ته ورکوي کم مقام ودي شهیدانو ته ورکوي دا چې دی وویني دوی ویاله تقومنا راو ما نحن فيه من النعمه ويا الله کش کې زموږ قوم موږ لیدلی وای چې موږ په دې نعمتو کې په لګورځو کش کې د زموږ قوم زما قریبانو دوستانو مثلا چې پاته خلک دي کورونه دي کپلار دي کمور ده که خوند دي که نور قریبان دي چې دا په موږ باندې واره خبر سوی وای چې دا دوی په دې نعمتو کې دي وما صنع الله بها بنا او چې الله جل جلاله زموږ سره کم فعل وکي کم عمل وکي چې په دې دوی خبر سوی وای کای يرغبوا فی الجهاد د پاره د دې چې د خلکو رغبت او میران په جهاد کې پیدا سوی وای د جهاد و طرف ته ځله مایل سوی وای بیا بار سړی تور راخستلې هر سړی به بیا جنگ کولی چې دا د جنت و نعمتو ته کتلی وای او ولا يتکلوا عنه او چې ځانونه د جهاد څخه نه وای را منع کړي نو دا به بیا چې دوی لیدلی وای دوی به بیا د عمل کړی وای لیکن خو اوس دوی چې پر تخت باندې ناست یا پر کټانو باندې ناست یا په پلنګانو کې خوبونه کوي جهاد ورته معلوم نه دی یا د جهاد ثواب نه دی ورته معلوم یا و جهاد تزین هغه په دی وجه دا نعمتونه نه دي دي نو یا الله کش کې دغه شهیدان وای چې کش کې دوی ته دغه معلوم سی وای نو دی بم جهادونه کړی وای دی بم به تکلیفونه پر ځان باندې تیر کړی وای دا یو فقال الله تعالى عز وجل الله جل جلاله ورته فرمایي ودغه شهیدانو ته نو خو دوی دا تمنا ده چې یاره کش کې دا زموږ پاته قریبان ټوله خبر سی وای الله جل جلاله ورته وایي وإنا مخبر عنكم ومبلغ اخوانكم زچې مستاسو خبر رسومه الله جل جلاله ورته فرمایي چې تاسو خبر زره سومه و دې پاتو خلکو ته او زه خبرومه ففرحوا بذلك دوی په دې باندې سره خوشاله سي دغه د جنت خوندانو د شهیدان دوی ډیر سره خوشاله سي ويستبشروا او یو د بل زیری سره ورکی دا یو شهید وابل شهید دا یو شهید ابل شهید ابل شهید ابل شهید دا زیری سره ورکوي نو دغه آیاتونه الله جل جلاله دغه شهیدانو مبارک الله جل جلاله نازل کړي دي هغه مخکنی آیاتونه دغه منافقین او د مسلمانانو په باره کې دا ورستنی آیات چې الله جل جلاله نازل کړی دي د دې شهیدانو ورته ګوري وما اصابکم هغه چې کم شي چې رسیدلی وي کم مصیبت او کم غم چې رسیدلی وي تاسو ته خلکو یوم التقل جمعان هغه ورځ باندې چې دا دوی ډلې سره یو ځای سولې چې مشرکان او مسلمانان و فباذن الله دا په قضا او په اراده د الله جل جلاله دا شنو چې دا د دوی له طرفه څخه وليعلم المؤمنين خلقو د دې د پاره چې الله جل جلاله خالص مؤمنان په دې کې ښکارا کی چې دا خالص مؤمنان چې پر الله باندې سر قربانوي هغه څوک دی او چې دا جنگ او د جهاد از غلي هغه څوک دی دا معلومه وليعلم
چې الله جل جلاله علم را ولي خلق په خبر کې الذين کسانو باندې نافقوا چې دی منافقین و چې د خلقو څخه جلاس ولا والمرجنگ تنه د سرزو وقيل لهم ودغ منافقین تو ویل سولا مسلمانان ورته ویل تعالوا رازیز مرسر قاتلوا فی سبیل الله مرسر جنگو کی پلا رکی دا الله جل جلاله وی منافقین وی خلقو اوید پعو یا داسدی چنور کفار مرسخه د پاکی چې تاسو په وجه باندې د مسلمانانو ډله ډېره شي نو دا ورته ول یا جنگ سره وکي یا صرف دا پارټي مرا ډېره کی دا سواد توروالی دا بډیر شي قالو دغه منافقین ورته ویل په جواب کې دغه مسلمانانو عبد الله ابن ابي ابن سلول او د ملګری و د مؤمنانو توای لو نعلمو قتالا کچیر دا شوای چې زمر جنگ ازدوای کچیر مر په جنگ په هدلای لتبعناکم خامخاب مستاس متابعداري کړی وای تاسو سره به باندې والی ملګری کړی وای کچیر زمر جنگ ازدوای خو زمر جنگ نه دیزدا دا دروغه به ورته شروع الته ویل ول مردای سي جنگیانیو او دلته بیا دا وی چې ورزمر جنگ نه دی د منافقونو دغه کار دی الله جل جلاله فرمایي چې خلقو هم دغه منافقین چوا للکفر وکفر ته یومئذ پدغه ورځ کې اقربو نږدې و منهم تر دوی للایمان هغه تر ایمان دوی وکفر ته ډیر نږدې و ځکه دا عمل دا فکر دا سوچ دا د منافق دی نو دا خو د کافر سوچ دی نو کفر ته ډیر نږدې و ایمان په دوی کې چندانې نو واوښتله یقولون الله جل جلاله فرمایي یقولون دوی به وینا کوله بافواههم په خپلو خولو باندې بې زور د اسلام کوي چې موږ مسلمانان یو دا د خولې خبره په زړه کې ایمان نه و د منافق په زړه کې تصدیق ستا نه خنسته بخشي یقولون دغه منافقین بویل بافواههم په خپل خلو باندې به صرف د ایمان ښکارا کوي اسلام به ښکارا کوي ما دا غشلیس په قلوبهم چې په زړه کې د دوی نه ایمان او اسلام والله جل جلاله چې دی عالم او علم لري بما پاغه باندې یکتمون چې دوی پټوي پټول باندې د الله جل جلاله علم ستا کنستا الله د علم جلا شي الذين كسان قالوا چديب ويلا لاخواني مخبلورون تبع ويلا وخبلورون تبع ويلا هغه د دوی په نسب کې چې د دوی ورونه دی واغو تبع ويلا وقعدوا او داسې حال کې چې دوی ناس و د جنگ څخه چې دوی به جنگونه هم نه کوله دا به هم ورته ویله ول چې دوی زموږ اطاعت کړی وای نو دوی به اوس نه وای وجل سوي هغه ناس خلک چې پر کورو باندې ناس پر بسترو باندې څنګه چې ویلو هغه مشورې والا نه دی چې په هیڅ نه خبر ا د ځان چې ترخه دی ورچی هغه به بیا ورته ویل لو اطاعونا کچیر دغه د وحد شهیدان زموږ اطاعت کړی وای په دې ناسته کې ما قتلوا دوی به هیڅ کله نه وای وجل سوي کدوې دلته ناس وای زموږ سره دوی به هیڅ کله نه وای وجل سوي الله جل جلاله ورته وای شا چې دوی ستې سره ناس وای نو بیا روغ رمټ وای کتی نرینه خپل د ځانه د امرګو بند کیږي رشتہ کته شندارنه است کته چې غیرتمن یاست کته صادق یاست په خپل قول کې خدغه مرګ چې وته ترازی دا خدای پر بستر باندې مرګ درته دا مرګ د ځانه استکبه سید مرګ څوک د ځانه استکوي یا قل ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فدرؤوا تاسو منعک عن انفسکم دخلوا ځانو څخه الموت مرګ
مرګ د ځانو څخه منع کوي ان کنتم کچیر تاسو یاست صادقین په دې خپل قول کې صادق یاست لیکن هغه چیرې کولی شي مرګ خدای پرشتہ ده چې پسترګو باندې نه معلومیږي د قریبانو په مابین کې سړی پروت وي دا بل غړي چې ګوره روح جنیوس هغه لوی لاش ورته پریږدي دی کنه هغه لاش پروت وي نه لاس به حرکت کوي نه په حرکت کوي قریبان ټوله پر ټول وي دا روح نشرا ګرځول بلکې دا دنیا ټوله طاقت سره جمع شي د دیو سړی د روح هغه نشرا ګرځول ولا تحسبن تګمان مکوي انسان الذين پراغ کسانو باندې قتلوا چاغه قتل کړل سوي دي په سبيل الله پلار کې د الله جل جلاله چاغه د احد شهیدان دي امواتن دا مړي نه دي بلکې ژوند دي بل احیاء دا ژوند دي عند ربهم فنيز د الله جل جلاله باندې يرزقون ودي تبارز قور کول کیږي سهار او ماښام احیاء ژوند دي دا ژوند ګوري یو د عام انسانانو ژوند دی ګوري هر مړی چې دی هغه ژوند کیږي چې هر سړی مرسو هر سړی چې مرسو هغه ژوند کیږي په قبر کې لیکن خود شهید ژوند د عامو انسانانو د ژوند څخه بیل دی هغه جدا دی وجه یې شته وجه دا ده چې هغه روح هغه د شهید هغه په جنتو کې وي په نعمتو کې وي دا نور لنی ما هغه کله یو ځای کله بل ځای کله جنت ته ولاړ شي کله نشي ولاړ کله تر اسمانه ورسیږي کله نه ورسیږي خود شهید لره سل پسل کې دا معلومه ده چې هغه روان دی هغه جنت لره روان دی سرخ مخلاص وکړه اوس خو د حساب کتاب د پر هر سړی چې دی هغه راپورته کیږي یوار هغه که شهید وي که غیر شهید وي یوار خامخا الله جل جلاله ژوندې کوي دا پښتنه جن کوي چې مر ربک وما دینک وما نبیک د دې پښتنه خامخا جن کول کیږي ان ورسته چې دی هغه یا عبرت بدکی رکه پیغمبر علی صلوات و سلام چې فرمایي نم کنومت العروس وي بدسه لك هغه خوب د ناوي یا لکه خوب د زوم دایسه بدسه چې بیا به تا هغه خپل سړی تا تلاس دروړي هغه به تر پورته کوي نو در قیامت پر بیا دا سړی بدوي او یا داسې وی چې الله جل جلاله لکه دلته چې وي احیاء شهید چې دی هغه مړ نه دی هغه ژوندۍ دی اوس که تا وایي چې ژوندۍ څنګه ژوندۍ دی او ژوندۍ خو د الله په قدرت باندې ژوندۍ دی دلته د عقل کار نشته دلته عقل دا نشي معلومولی چې د ژوند څنګه ژوند دی اوس خوب کې انسان ژوندۍ دی که نه دی خوب کې ژوندۍ دی لیکن ته خوب ویني که نه ویني په خوب کې ته تر لوی دیواله راشوسي تر لوی دیواله راشوسي یا پلا یو کار وشي بیا بل کار دا څنګه ژوند دی چې دا معلومولی شي نو نشي معلومولی دا خدای الله جل جلاله شان دی چې دا سره کوم انسان ژوندۍ وي نو دا د شهیدو د نورو په ژوند کې چې دی هغه ډېر فرق دی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمای شهید لا یبلا فی القبر ولا یاکله الارض و شهید چې دی هغه نه زړیږي او نه مزکه خوري ځکه یې نه خوري بدن چې دی هغه روغ رمټ ځکه یې نه خوري در قیامت پر دی هغه روغ پروت نبی عالم حافظ د قران دا اولیاء دا ټول د روغ په دې مزکه کې پراته وي هغه مزکه چې دی هغه هیڅ کله تاوان نه ورسوي صرف مخلص دا شو نو وای فرحین دوی به خوشاله وي بما پاغشانو باندې آتاهم الله چې الله جل جلاله ورکړي دی و دوی ته من فضل د خپل فضل څخه ويستبشرون دوی به یو د بل زیر سره کوي بالذین پشانو باندې لم يلحقوا بهم چې هغه د دوی سره درو سند ملحق سوي چې هغه دا ورستنی خلق دي نو دوی به زیر ورکوي چې هغه د الله جل جلاله خبروي ويستبشرون
او دوی به یو د بل زیری سره کوي یا به خوشحالي به کوي بالذین پاغه کسانو باندې لم يلحقوا بهم چې هغه د دوی سره نه دی یو ځای سوي من خلفهم چې ورسته را روان دي په دې باندې به دوی خوشاله وي چې الله خوف بیر بنوی علیهم پر دوی باندې ولا هم يحزنون او نه به دوی غم جنبوي پر دنیا باندې به غم نوي او د آخرت څخه به بیر نوي په دې باندې به دوی ډیره خوشحالي کوي چې دا امر روان دي یستبشرون دوی به ډیره خوشحالي کوي بنعمت په نعمتو من الله دا الله جل جلاله له طرف چې کوم نعمتونه د ثواب د اعمال و دوی ته ورکول سوي دي وفضل او زیادت ثواب چې رؤیت د الله جل جلاله لیدنه د الله جل جلاله دا وان الله پتاکیک سره الله جل جلاله چې لا یضيع نزای کوي اجر المؤمنین هغه مزدری د مسلمانانو هیڅ کله نه وی ضایع کوي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه